رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې نه منم، نه مې د تر زوی دی، نه مې د ماما زوی دی، نه یې پېژنم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی. عربو کې بلا شی خلق تېر دي. عبدالمطلب د ده نیکه تېر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و، موږ یې نه منو. پلار یې عبدالله و، موږ یې نه منو. مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړې؟ چا ویلي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ویډیو کوم خدا به در اخره پورې ګورئ او چې څومره یې شیر کولی شي او د سرور کونین امتي ځان ته وایي هغه کس، نو دا ویډیو د شیر کې مخکې او د هغه شیطانه پورې د ورسېږي کم شیطان باره کې چې دا ویډیو ده. مفتی منیر شاکر شیطان هغه د سرور کونین په ذات باندې اعتراض کړی دی، د بې ادبي الفاظ ویلي دي او د مدني جانان مبارک د والدینو کریمینو نه انکار کړی، چورلټ انکار یې د سرور کونین د والدینو نه کړی دی. نو د دغه یزید بچي ته زه دا وایم کو ته مور حلالي پیدا کړې وې، حرامي نه یې، زما دا چیلنج قبول کا. زه دا وایم چې په 2 کمرو کې دې اور بل کړي، که دغه اور دې په 5 ورځ کې بلي، کو په 10 ورځ کې بلي، او په میاشت کې چې څومره دا اور دې ګرمولی شي، په دغه 2 کمرو کې دې اور بل کړي. یو کمرې ته به د حضور دا غلام ورنوځي، بل ته به دغه د یزید بچي شیطان مفتی شاکر دا به ورته ورننوځي. قسم مې د رب ذوالجلال په ذات وي چې ماشوم ته به هم پته ولګېږي، بوډا ته به هم پته ولګېږي، ځوان ته به هم پته ولګېږي چې ایمان پچا کې پروت دی او یزیدیت پچا کې پروت دی. د یزید اولاد به هم خلکو ته ښکاره شي، د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک غلام به هم خلکو ته ښکاره شي. چې کم کس دا مفتی منیر شاکر د یزید بچی ما سره دی د مباخلې ته تیار کړ، دی چیلنج ته تیار کو، قسم مې د رب ذوالجلال په ذات وي چې 10,000 روپۍ د هغه دپاره انعام دی. لومبنۍ به 10,000 روپۍ هغه ته میلاویږي، د هغې نه پس به زه بیا دغه کس سره زه خبرې کوم. خو تیار یې کې چې دا کم کسان د ده کسان دي او دې ته ویم کو تاسو کې ذره قدر ایمان هم وي که نه او د یزید بچي نه یې که نه، نو دا مولا هم تیار کې. ده چې دا خبرې کړي دي د ده دپاره زه دا چیلنج ورکوم چې دی دغسې تیار شي. ما ته مناظرو کتابونو ته ضرورت نشته، نه ته کتاب مانی او نه ته په کتاب پوهېږي، ته خپله کې او زه تا ته وایم چې ته خپله کې میدان ته راوځه چې زه تا ته وښیم. د پاکستان مولیان تاسو ته ډېر چیلنجونه درکړي د مناظرو، خو ته د مناظرې قابل نه، ته په کوتک یا په داسې چیلنج باندې ته تر ورځو ټاکه انشاءالله چې دا فقیر به د ستا مخې ته ولاړ وي، دا د حضور غلام به د ستا مخې ته ولاړ وي. زما په زندګۍ کې به زما د ژوند خوږه ورځ به دغه وي چې دا شیطان ما ته ودرېږي مخې ته او ما ته وي چې د ستا چیلنج ما ته قبول دی. او قسم مې د رب ذوالجلال په ذات باندې وي چې د دې خبرې نه اوس رسته کېږم او نه ترې 100 کاله پس رسته کېږم، او دا زما ده ته چیلنج دی چې دې کلم تیارېږي، تیار یې کې میدان ته روباسې. چې کوم خلک ده پسې ولاړ دي، زه دغه خلکو ته وایم چې تاسو په دې خپل مولا دومره یقین ساتئ، نو دغه مولا تاسو ما ته بار راوباسئ، بیا به تاسو وګورئ که نه، د دې ایمان به مو ګورئ او د حضور غلام ایمان به مو ګورئ چې یزید بچی څوک دی او د حضور غلام څنګه دی. دا به تاسو ته ظاهره شي. نو کم کس چې دا ویډیو ګوري، دا ویډیو څومره شیر کولی شي، نو د الله دپاره دا ویډیو شیر کړئ او انشاءالله دا فقیر به د ستاسو مخې ته ودرېږي. انشاءالله چې دا چیلنج ما ورکړی دی دا زما د ایمان، دا زما د ایمانی چیلنج دی. ډېر میدان ته روباسئ بس.